د ارزګان ولایت د اطلاعات کلتور ریاست خبر ورکړی دی چې دغه ولایت په مرکز دربشان سیمه کې یو شمېر تاریخي آثار موندل شوي دي. یا د ریاست په خپل ایکسپانه په یو لیکلي بیان کې ویلي چې دغه آثار خلکو د سړک د کار پر وخت په یوه غونډۍ کې موندلي دي او د بې احتیاطۍ له کبله ځان هم ورته اوښتی دی. د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس ویلي دی چې د مسلکي ډلې تر څېړنو وروسته به د یادو آثارو تاریخي ارزښت او قدامت څرګند سي. هغه دا هم ویلي دی چې ارزګان یو تاریخي او لرغونی ولایت دی چې تر دې دمه پکښې لږ تر لږه 143 تاریخي سیمې ځانګړې شوي دي. د غور ولایت د پاسپورت مدیریت مسؤلینو خبر ورکړی دی چې د روان کال په تیرو 10 میاشتو کې تر دې مهاله 80 میلیونه افغاني عواید راټول کړي دي. د یاد ولایت د امنیه قومندانۍ د پاسپورت مدیریت رسنیو ته ویلي دي د روان کال دوري میاشت څخه تر اوسه پورې د 12,000 ټوکه پاسپورتونو د ویش له درکه 80 میلیونه افغاني عواید راټول کړي دي او د دولت خزانې ته یې سپارلي دي. بلخوا د غور ولایت اوسیدونکي هم د پاسپورتونو د ویش له بهیر څخه خوښي څرګندوي او وایي د پخوا په پرتله د دغه ولایت د پاسپورتونو په مدیریت کې د پاسپورتونو ترلاسه کولو لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې شوي دي او اوس خلک کولی شي چې په اسانۍ سره پاسپورتونه ترلاسه کړي. د اپیچین شرکت رئیس د قانون او پټرولیم وزارت له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې ویلي دي چې د امو سیند نفتي حوزې ورځنی استخراج 1100 ټنو ته لوړ شوی دی. د قانون او پټرولیم وزارت د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې په دې کتنه کې د یاد شرکت رئیس ښاغلي شي ویلي چې دا مهال په امو سیند نفتي حوزې کې 18 فعاله څاګانې لري چې د نفتو ورځنی استخراج پکښې ترسره کیږي. نوموړي همدا راز زیاته کړې ده چې د نوو څاګانو په کیندلو سره به د نفتو استخراج زیات سي. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست د نوو کیندل شوو څاګانو او په دې برخه کې د شته ستونزو پر هواري ټینګار او په نور اړوند موضوعاتو یې لازمي لارښوونې کړې دي. د پکتیا ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلینو خبر ورکړی دی چې دغه ولایت په مرکز شرنه کې د 3.5 میلیونه افغانۍ په لګښت د پلاستیکي خلطو یوې فابریکې په فعالیت پیل کړی دی. د یاد ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس ویلي دی چې دغه ولایت په مرکز کې د یو اوسیدونکي لخوا دغه فابریکه د 3 میلیونه او 500 زره افغانۍ په لګښت جوړه شوې ده چې په 24 ساعتونو کې د 500 کیلوګرام پلاستیکي خلطو د تولید وړتیا لري. د فابریکې مسؤل وویل چې په دې فابریکه کې د سیمې یو شمېر اوسیدونکو لپاره د کار زمینه هم برابره شوې ده او اوس مهال دغه فابریکه په 24 ساعتونو کې 280 کیلوګرامه پلاستیک تولیدوي. پاکستاني رسنۍ وایي دغه هیواد پوځ خبر ورکړی دی چې هوایي ځواکونه یې نن ورځ د ایران په داخل کې پر ترهګرو بریدونه کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې دغه بریدونو موخه د خپل هیواد امنیت او ګټو ساتل بللي دي. د راپورونو له مخې پاکستاني ځواکونو په ایران کې ترهګر په نښه کړي دي او څو کسان یې وژلي دي. د ایران رسنیو په همدې ورځ خبر ورکړی دی چې دغه هیواد په یوه سرحدي کلي کې توغندۍ لګېدلې دي چې له امله 3 ښځې او 4 ماشومان وژل شوي دي. د رسنیو د راپورونو څخه څرګندېږي چې پاکستان دغه برید د ایران د برید په ځواب کې کړی دی.